السلام علیکم دوستانو. په کابل کې د ملي لوبډلې د روزنیز کیمپ دویم پړاو لپاره د ګډونوالو ملي لوبغاړو نوملړ اعلان شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د دویم تمریناتي کیمپ لپاره د لوبغاړو 28 کسیزه نوملړ اعلان کړ چې پکې د تیر په تیر یو ځل بیا ډیر ځوانانو لوبغاړو ته د ګډون موقع ورکړل شوې ده. دغه 12 ورځنی کیمپ چې د روانې جولای میاشتې یعنې راتلونکې سه شنبې په ورځ به پیل شي، د همدې میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام ومومي. د تیر تمریناتي کیمپ دویم پړاو یاد شوی دی. په دغه نوملړ کې د ګډون کوونکو لوبغاړو نومونه په داسې ډول دي: حشمت الله شهیدي، رحمت شاه، رحمان الله ګربز، فرحان زاخیل، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، عظمت الله عمرزی، عثمان غنی، صدیق اتل، اکرام علي خیل، منیر احمد کاکړ، فضل حق فاروقي، سید شیرزاد، وفادار مومند، فرید احمد ملک، عبدالله عادل، سلیم صافی، یمین احمدزی، ضیاء الرحمن شریفی، عبدالرحمن عبدالواسع، نور احمد لکنوال، ظاهر خان پکتین، امیر حمزه اوتک، نجات مسعود، یوسف زازی، شاهد کمال، شمس کړوخیل. کرکټ بورډ په داسې مهال د ملي لوبډلې د تمریناتي کیمپ د لوبغاړو نوملړ اعلانوي چې لومړي پړاو کې د نه اعلانېدو له امله د کرکټ څارونکو نیوکې راپورته کړې وې. د یادولو وړ ده چې په پلان کې و د پاکستان پر وړاندې لوبو لپاره د سه شنبې ورځې پیلېدونکي کیمپ په کندهار کې وشي، خو اوس د یو شمېر دلایلو له امله دا کیمپ په کابل کې کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.